ارشاد دا یو غزل دی چې جی په باب د مینې د خپل سوال جواب مې لوستی نه دی په باب د مینې د خپل سوال جواب مې لوستی نه دی لا د سپوږمۍ شپه نه ده لا مهتاب مې لوستی نه دی ډېر ښکلی په باب د مینې د خپل سوال جواب مې لوستی نه دی لا د سپوږمۍ شپه نه ده لا مهتاب مې لوستی نه دی واهزه ما د چا ښایست پاڼه په پاڼه لوستې واهزه ما د چا ښایست پاڼه په پاڼه لوستې ځکه د شرح د جنت کتاب مې لوستی نه دی واهزه ما د چا ښایست پاڼه په پاڼه لوستې ځکه د شرح د جنت کتاب مې لوستی نه دی ستا د جلال او د جمال له زوره نه یم خبر ستا د جلال او د جمال له زوره نه یم خبر ستا د تندي په کرښو لیک عتاب مې لوستی نه دی زما پښتون ذهن کې ټول پښتانه ټکي شته دی زما پښتون ذهن کې ټول پښتانه ټکي شته دی ژوند مې لوستلی دی اشنا دریاب مې لوستی نه دی زما پښتون ذهن کې ټول پښتانه ټکي شته دی ژوند مې لوستلی دی اشنا دریاب مې لوستی نه دی ارمان چې دومره خو مشکل نه وی تفسیر د حسن ارمان چې دومره خو مشکل نه وی تفسیر د حسن موده مې وشو له بلها یو باب مې لوستی نه دی او که پاسېدم که پرېوتم که پاسېدم تلم به کاروان پسې که پرېوتم که پاسېدم تلم به کاروان پسې چې در په در یم د بابا خطاب مې لوستی نه دی او د بل غزل یو څو شعرونه دي چې د امید میوه به زړه مې تر هغې خوري د امید میوه به زړه مې تر هغې خوري چې په خپو کې مې زنګونه زولنې خوري او زه په ټوک ډوډۍ پسې لی پلی ګرځم زه په ټوک ډوډۍ پسې لی پلی ګرځم او ستا اسونه طبیله کې مربي خوري بې ضمیرو ته عزت څه او غیرت څه بې ضمیرو ته عزت څه او غیرت څه حساس زړونه د وختونو اندېښنې خوري ما د ژبې او د قام خدمت ته پرېږده ستا د حسد بلاګانې مې جذبې خوري او دا شعر کیمور صاحب ته چې په دنیا کې ژوند هغې علم وکړه په دنیا کې ژوند هغې علم وکړو چې غمونه وخت په وخت د زمانې خوري دنیا کې ژوند هغې علم وکړو چې غمونه وخت په وخت د زمانې خوري او میخور پویه دی د مینې له شدته میخور پویه دی د مینې له شدته شراب څه جامونه څه چې میکدې خوري نن شایقه محبوبي خوري قسمونه نن شایقه محبوبي خوري قسمونه سبا ګوره قسمونه محبوبي خوري امید میوه به زړه مې تر هغې خوري نن شایقه محبوبي خوري قسمونه سبا ګوره قسمونه محبوبي خوري او د امید میوه به زړه مې تر هغې خوري چې په خپو کې مې زنګونه زولنې خوري